او مومن به په دې خبره باندې عقیده ساتي چې د مخکنو ټولو پیغمبرانو نیک خویونه او اوصاف جمیله الله تعالی ټول په ټوله په نبی علیه السلام کې را جمع کړي وه. نبی علیه السلام د ټولو پیغمبرانو د کمالاتو جامع شخصیت وه. ته به وایې چې ملا علي قاري دا خبره د کوم ځای نه را فهم کړې؟ عجیبه استدلال یې کړی. مبارک فرمای قرآن کریم کی آیت دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتدہ. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام ته انبیاء کرام ذکر کئی او بیا ورته وی اے محبوبا اولئک الذین هدى الله دا هغه کسانو چې دا کم می درته ذکر کړه چې رب کریم دوی په هدایت کې لټ کړي دي. الله تعالی ورته هدایت کړی مقصود او مطلوب ته رسولی دي. دا د کمالاتو نه ډک خلک وه. تا لره څه پکار دي؟ نو دا خو د تا نه مخکې تیر دی. فبهداه مقتدی. الله تعالی نبی علیه السلام ته وایي ته د دوی د طریقې پسې اقتدا وکړه. دوی می په هدایت کله کړي وه ته د دوی د لارې پسې روان شه. د دوی لار تعقیب کا دوی پسې اقتدا وکړه. معزز سامعینو مفسرین کرام لیکي ګرچې انبیاء کرام چې کوم مخکې تیرو هغه په ایمان راوړلو مکلف وو په رسول الله صلی الله علیه وسلم په نصرت د نبی علیه السلام مکلف وو. خو په دې ځای کې چې رب کریم نبی علیه السلام ته وایي ته د دوی د نیکو خویونو پسې اقتدا وکړه څه مقصد؟ مولا علی قاری صاحب وایي د هر یو نبي ته علیه السلام الله تعالی ډېر ښه خویونه ورکړي اوصاف حمیده یې ورکړي د نیکۍ خویونه یې ورته ورکړي وه. الله تعالی نبی علیه السلام ته وایي ته د دوی د هر یو د نیکو خویونو پسې اقتدا وکړه. وایي مؤمن مسلمان دا تصور نشي کولی چې نبی علیه السلام به د خدای تعالی د امر پوره کړی نه وي. ولی نبی علیہ السلام خود اللہ تعالی فرمان بردار بندو د رب کریم هر امر منه. مبارک چې ولاړو ټوله شپه پښې مبارکې وپړسېدلې. یو صحابي مبارک ورته وایي یا رسول الله تا ته خو رب کریم مخکني وروستوني خطیات ټول معاف کړي دي باوجود د دې دومره مشقت ولې تېروئ چې ټوله شپه رب کریم ته ولاړ یئ ان تر دې چې خپې مبارکې مو وپړسېږي؟ محبوب ورته فرمایي افلا اکون عبدا شکورا. اے صحابی مبارک ولی د خدای تعالی شکر گزار بنده جوړ نشم؟ په دې کړنو خو زه د رب کریم شکر ادا کوم. سره د دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رب کریم هر یو امر په خپل خپل ځای باندې راوړی. مولا علی قاری صاحب وایي دې کې هیڅ شک نشته چې دا امر به هم نبی علیه السلام منلی او د هر یو پیغمبر د نیک خوی پسې به اقتدا کړی. نو چې څومره پیغمبران راغلي او هغوی ته رب کریم هر یو ته نیک نیک خویونه ورکړي او د دې هر یو نیک نیک خوی پسې نبی علیه السلام اقتدا کړي. خو معلومیږي دا چې د هغې ټولو نیکو خویونو مجموعه رسول الله صلی الله علیه وسلم وه.